ستا په غم او فکر کې چې شپه نه خورو نو څه به خورو؟ ستا په غم او فکر کې چې شپه نه خورو نو څه به خورو؟ ژوند چې لیونی ستا په نامه نه خورو نو څه به خورو؟ دلته طبقاتي نظام تعلیم دومره ګران کړی دی، دلته طبقاتي نظام تعلیم دومره ګران کړی دی، مونږ چې د کورونو وظیفه نه خورو نو څه به خورو؟ دلته فرشته او مینه دواړو باور نه کیږي، دلته فرشته او مینه دواړو باور نه کیږي. داسې غل نظام کې چې دوکه نه خورو نو څه به خورو؟ ګرمې ګرمې لاړې ګرمو ګرمو خلکو وخوړې، ګرمې ګرمې لاړې ګرمو ګرمو خلکو وخوړې. یا بچې چې زه او ته سړه نه خورو. منظر صاحب ډېر ښه منظر صاحب دا شعر بیا وایي، ډېر ښه. ګرمې ګرمې لاړې ګرمو ګرمو خلکو وخوړې. یا بچې چې زه او ته سړه نه خورو څه به خورو؟ نور خو د دنیا هر یو نعمت د بل په لاس کې دی، نور خو د دنیا هر یو نعمت د بل په لاس کې دی. پات یو روجه شوه چې روجه نه خورو. ډېر ښه منظر صاحب، نور خو ډېره مننه چې تاثیر صاحب. نور خو د دنیا هر یو نعمت د بل په لاس کې دی. پات یو روجه شوه چې روجه نه خورو نو څه به خورو؟ باغ ته ستا د حسن اخر دومره خو راغلي، باغ ته ستا د حسن اخر دومره خو راغلي یو، کم از کم چې اوس پکې مالټه نه خورو. او کور کې چې څه وو هغه مې ختم کړل خالي مې کړو، کور کې چې څه وو هغه مې ختم کړل خالي مې کړو. اوس په اخري کې چې میلمه نه خورو څه به خورو؟ منظر صاحب ډېر ښه دا شعر بیا وایي. کور کې چې څه وو هغه مې ختم کړل خالي مې کړو. اوس په اخري کې چې میلمه نه خورو څه به خورو؟ او اوس د باچا خان په فلسفي پورې خندا کوي، اوس د باچا خان په فلسفي پورې خندا کوي. اوس ورته قسم چې په کعبه نه خورو څه به خورو؟ منظر صاحب ډېر ښه منظر صاحب، ډېره مننه. وایي ټیک ده چې ذلت دی دا ګناه ده خو ته ووایه، ټیک ده چې ذلت دی دا ګناه ده خو ته ووایه. مونږ چې د خانجي د سپي جوټه نه خورو. ټیک ده چې ذلت دی دا ګناه ده خو ته ووایه. مونږ چې د خانجي د سپي جوټه نه خورو څه به خورو؟ لوږه د وطن د کفر غیږ ته رسېدلې ده، لوږه د وطن د کفر غیږ ته رسېدلې ده. اوس چې خپل واړه بچي ډاډه نه خورو څه به خورو؟ ډېره مننه جي، ډېره مننه مینوالو. په پروګرام کې درته بیا هرکلی وایو. او ما سره نن سهیل ننګیال صاحب یو ځل بیا میلمه دی. سهیل ننګیال صاحب ستړي مه شئ. سلامونه احترامات منظر صاحب، زه چې ستاسو څومره هم شکریه ادا کوم کمه وي چې تاسو په خپل پروګرام کې موږ ته بیا دعوت راکوئ، موږ خپل ځان سره کېنوئ او خپلو مینوالو سره خپلو ملګرو سره موږ معرفي کوئ. ډېره مننه جي سهیل ننګیال صاحب، تاسو خو په موږ باندې ډېر ګران یئ او یقینا چې ستاسو مقام دا په دې علاقه کې، دا په دې ادب په صفحه کې او بیا خاص کر اسپیشلی زموږ په جرګه کې ستاسو یو مقام دی. او که زه ووایم چې تاسو هغه چې دا یو د آئیني یو دغه دی چې پاکستان کې صدر چېرته په دوره لاړ شي یا چېرته نور څه عذر وي نو قایم مقام صدر اخلي، دغه شانې به ستاسو مقام چې کوم دی هغه دا دی چې که چېرې په دې جرګه کې مونږ نه یو یا زمونږ چېرته که څه عذر وي نو تاسو به قایم مقام منظر یې انشاءالله په خیره سره. مننه جي، خدای دې وخت رانه ولي تاسو نوې منظر صاحب. او دا ستاسو دا وایي چې دغه نظر دروندوالی دی، ستاسو زړه مینه ده. ننګیال صاحب درته وایي چې ډېر کلامونه مې لیکلي دي او ډېره شاعري مې کړې ده. تقریبا 100 کال نه بس لګیا یې او کلامونه لیکي او دې قام ته مې رسولي هم دي. په یې کې درد هم دی، پیغام هم دی، په یې کې خوږوالی هم دی، تریخوالی هم دی، په یې کې پښتو هم ده، په یې کې غیرت هم دی. کلامونه خو به ډېر داسې وي چې هغه به تاسو ډېر زیات خوښي او مینهواله به هم خوښي او مونږ هم خپله خوښ دي او فرمایشونه هم درنه خلک بار کوي. خو داسې یو کلام چې هغه نن هم تاسو ته یاد وي او په هغې کې څه داسې وي چې هغه یادګار پاتې شوي وي، نو داسې هغه کلام که درته پوره نه یاد یو دوه شعرونه که درته یاد دي مینهوالو ته یې پېښ کړي. منظر صاحب دا ووایو چې څنګه چې خپلو بچو کې فرق نه کېږي. بلکل. او دغه انتخاب څوک نه شي کولی چې کوم بچی مثال ماته ګران دی نو خو داسې به ستا ته خپله تاسو خپله به تاسو په زرګونو کلامونه لیکلي دي چې کوم غزل زما خوښ دی یا کوم غزل راواخلم او کوم مینهوال ته وړاندې کړم. صحیح خبره. انتخاب خو ګران دی
خو څنګه چې تاسو خپل کلام نه یادېږي دا زما د خپل شعر نه یادېږي زما ستا دا بدقسمتي ده او که خوشقسمتي ورته وایو پته نشته ورته وایو خو صرف یو څو شعر ورته ووایم جی نوي شعرونه دي زاړه شعرونه دي بالکل صحیح بالکل صحیح. وایي پیریان مې خوري دیوان مې خوري وخاندم کو جاړم ډېر ښه استادجي ډېر ښه. پیریان مې خوري واه دا چېرته ما ډېر دې ذهن ته راځي دیوان مې خوري. نوی دی ښه ډېر ښه. وخاندم کو جاړم انسان یم انسان انسان مې خوري واه ډېر ښه استاد دا بیا وای ډېر ښه واه ډېر ښه پیریان مې خوري دیوان مې خوري وخاندم کوجا وجاړم انسان یم انسان یم انسان مې خوري ډېر ښه. وخاندم ډېر وجاړم ډېر. بیګا مې عجیبه شان خوب لیدلی د حیران یم بیګا مې عجیبه شان خوب لیدلی د حیران یم د زلفو خماران مې خوري چې وخاندم حد دې کړی استاد جی ډېر ښه یار بیا وای یار بیګا مې عجیبه شان خوب لیدلی دی حیران یم د زلفو خماران مې خوري وخاندم وخاندم وجاړم ډېر ښه یار. او پرېږده ځان ته ښه یم نور په هیڅ چا پسې نه ځمه پرېږده پرېږده ځان ته ښه یم نور په هیڅ چا پسې نه ځمه دا واړه رهبران مې خوري هاي هاي هاي. وخاندم واه 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 وجاړم واه واه. او ماته د وطن خاورې نن ماته د وطن خاورې نن داسې په سلګو کې وي ماته د وطن خاورې نن داسې په سلګو کې ویل او ماته د وطن خاورې نن داسې وي منې که نه خان مې خوري شیخان مې خوري وخاندم ډېر ښه استادجي خان. بیا دا کوم غلط شو دا بیا وایي ماته د وطن خاورې نن داسې وي منې که نه خان مې خوري خانان مې خوري شیخان مې خوري. خان مې خوري وخاندم ډېر وجاړم ښه استادجي. او د رزق او غم د خېټې نه کوم د رزق ذمہوار مې شته غم د خېټې نه کوم غم د خېټې نه کوم د رزق ذمہوار مې شته بس غم ستا د پیزوان مې خوري وخاندم کو دا شعر بیا وایي جی ډېر غم د خېټې نه کوم د رزق ذمہوار مې شته بس غم ستا د پیزوان مې خوري وخاندم وخاندم وجاړم او ځمکه که بلا هم شي کېدی شي چې ته بچ شمه ځمکه که بلا هم شي کېدی شي چې ته بچ شمه خو څوک مسمان مې هاي 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 هاي. وخاندم وجاړم ډېر ښه استادجي. ځمکه که بلا هم شي کېدی شي چې ته بچ شمه خو څوک مسمان مې خوري وخاندم وجاړم او زه شاعر سړی یم زه شاعر سړی یم زما دښمنان چرته دي زه شاعر سړی یم زه شاعر سړی یم زما دښمنان چرته دي که خوري مې نو یاران مې خوري وخاندم وجاړم تاسو پکې نه یادم ګورئ نه ما نه پته راځي ما نه پته او راځي. مقصد دا چې مقصد پکې نشته خو هغه بیا خیر شعر وایو چې تش مې دا یوه خبره وکړه او کافر یې کړم تش مې دا یوه خبره وکړه او کافر یې کړم د وخت پیغمبران مې هاي 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 هاي. وخاندم وجاړم ډېر منه ستاسو وخت مې خراب کو نه د غزل قیمتي شو وخت قیمتي شو پروګرام قیمتي شو نه پروګرام قیمتي شو پروګرام کې رنګینی راغله او ډېر خوند یې وکړو او استادجي زبردست خوند یې وکړو مینوالو یقینا چې تاسو به لږ د منظریاتو نه راغلي ننګیالیاتو ته سهیلیاتو ته مې راوستی ځکه چې تاسو باندې مسلط یم ډېر وخت شو چې بس منظر او منظر لږه رنګیني به پکې اچو دغه خان ما صاحب دا ډېر تکړه ډېر ښه لیکوالان دي دا به هم پکې راځي دا پلیټفارم چونکې زما یوازې نه دی دا ټولو دی چغه به موږ رسو تاثیر صاحب وخت پوره شوی بس راغونډې غزل وایي جی ښه په دې پروګرام په اخر کې ننګیال صاحب که اجازت وي دا پروګرام به په خپل ډول راغونډ کړو بالکل ډېره مننه چې ډېره مهرباني چې وایي چې کور ته مې د زړه د کور په ور نه دی راغلی چې کور ته مې د زړه د کور په ور نه دی راغلی خو مونږ وایو چې دلبر نه دی هاي منظر صاحب منظر صاحب چې کور ته مې د زړه د کور په ور نه دی راغلی خو مونږ وایو چې دلبر نه دی راغلی واجب ده مونږ منو پرده حیا ده په اسلام کې واجب ده مونږ منو پرده حیا ده په اسلام کې خو حسن پټولو ته صادر نه دی راغلی ډېر ښه منظر صاحب ډېره مننه جي ورځه خو دا یوه خبره یاد ساته پتلو کې ورځه
خدا یو خبره یاد ساته پتلو کې چې کوم سړی ورغلی دی اکثر نه دی راغلی هاي هاي منظر صاحب ډېر ښه او دا خشوه چې زما د عبادت حق یې ادا کړو دا خشوه دا خشوه چې زما د عبادت حق یې ادا کړو دا شکر دی چې کاڼه مې په سر نه دی هاي هاي منظر صاحب ډېر ښه منظر صاحب دا خشوه چې زما د عبادت حق یې ادا کړو دا شکر دی چې کاڼه مې په سر نه دی راغلی ته وایې مبارک شه خو د څه شي مبارک شه توای ته وایې مبارک شه خو د څه شي مبارک شه روجو نه پس مونږ باندې اختر نه دی راغلی هاي هاي منظر صاحب او ته بیا د سحر بانګ مولا د سره کړه چې واورم ته بیا د سحر بانګ مولا د سره کړه چې واورم سبا شو خو پتا مې لا باور نه دی راغلی هاي هاي ډېر ښه منظر صاحب ډېره مننه او په کوم ماښام چې ته وایي سبا به دې خوشحال کړم په کوم ماښام چې ته وایي سبا به دې خوشحال کړم اکثر په موږ د هغه شپې سهار نه دی راغلی هاي هاي ډېر ښه او سپرلی خو لا تړلی په ټیټ سر گمله کې پروت سپرلی خو لا تړلی په ټیټ سر گمله کې پروت دی د خپل اختیار په سمه او په غر نه دی راغلی او انصاف له به په مونږ کې څوک عمر جوړول غواړي انصاف له به په مونږ کې څوک عمر جوړول غواړي په چغو د مظلوم چرته عمر نه دی راغلی او زارېږه خو د مور نه هر ماښام مې پلار ته وایي زارېږه خو د مور نه هر ماښام مې پلار ته وایي زنځیر تمبو ته مه تړه منظر هاي هاي منظر صاحب دا شعر بیا ووایه وایي زارېږه خو د مور نه هر ماښام مې پلار ته وایي زنځیر تمبو ته مه تړه منظر نه دی راغلی ډېره مننه جي مینهوالو پروګرام لویول نه غواړو او وخت ماښام دی سهیل ننګیال صاحب ډېره مننه مې کوم چې ما سره رالی کېناستئ زما پروګرام مې ښایسته کړو څلور ستوري مې په کې ولګول تاثیر صاحب ستاسو هم یو جهان مننه چې تاسو تکلیف وکړو او دا پروګرام مې راسره وچلولو همدرد صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما سره مې شرکت هم وکړو او ما ته مې داد هم راکړو ډېره مننه مینهوالو انشاءالله او بل پروګرام کې به بیا حاضرېږو تر هغه دمه راکړئ اجازت د الله په امان